أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها لاغية. لاغية تند اصل کی وقف کوي لاغية هبه بیا ظاهره وي وخکاره کوي بیا فيها عين جارية جارية تند وقف کوي جارية دا تای مدوره د وقف په حالات کې بیا په هي باندې بدلیږي عینون کې دلته اخفا کیږي جاریه دلته به هي ښکاره کوي فيها سرر مرفوعه دغه راګانې چې کومې دي دا ډکې ویل کیږي ځکه چې دلته دا پیخونه لري نو دی وجې نه دا ډک ویل کیږي شین رنګ یې ورکړی ګوره فيها سرر مرفوعه سرورون کې را باندې دوه پیخونه دي وروسته میم راغلی یرملون حروفونه نو دلته دغه میم چې کوم دی د یرملون حروفونه د ادغام کیږي مرفوع کې را ساکنه ده ما قبل یا مخکې چې کوم دی زور لري میم زور لري فتحه لري دی وجې نه دام ډکه ویل کیږي ګوره کو وصل کوي مرفوعه واکواب موضوعه مرفوعه کتابانه بیا دوه پیخونه دي او وروسته بیا واو دی یرملون حروفونه دی نو دلته بیا ادغام کیږي واکوابون کې با باندې دوه پیخونه دي وروسته میم راغلی میم چې دی مشددم دی نو ادغام مع الغنم پکې کیږي د غنی صفت میم لري او یرملون حروفونه دی مرفوع موضوعه دی اصل کې کو وقف په حالات کې موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه کې با چې کومه دا قطب جد نه راغلی نو دلته قلقله کیږي افلا ينظرون الى الابل كيف بنوای الى الابل كيف ابل بزکوای چې دلته ټول حرکات لري کسری لري زیره نو دی وجنه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت صدق الله العظيم. دا استاد د څلوېښتمې ورځې درس په دې هیله چې ښه تکرار ولرئ خوشحاله شیبې ولرئ مننه جزاک الله. السلام علیکم دوستانو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ شئ زموږ یوټیوب چینل اسلامي لار موږ سره دلته تاسو هر ډول دینی درسونه معلومات کتلی شئ ملګرو هیله ده چې د هر یو ویډیو شیر کړئ تر څو نور مسلمانان ترې مستفید شي او تاسو هم کولی شئ چې کمنټ کې موږ ته خپلې پوښتنې راولیږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي انشاءالله.